اوس راځو او د انسان په یو بل سنسري ارګن هیومن ایر د انسان د غوږ چې کوم دی په دې باندې بحث کوو. ګورئ دا غوږ چې کوم دی موږ دپاره اول زیاتې فایدې لري که نه لکه موږ دپاره زیات کارونه کوي. هغې نه به زه تاسو ته څو دانې ووایم هیرینګ د اواز اورېدل چې کوم دی غوږ په واسطه باندې کېږي. دغسې بل چې کوم دی دا بیلنس دا غوږ چې کوم دی غوږونه که نه دا د انسان بیلنس ساتي تعادل یې ساتي. صحیح ده کله به مو خیال کړي دا جورابي خولې چې کوموي دا غوږ چې پکې پټ کړي بیا د انسان بیلنس او تعادل خرابوي. صحیح ده ښه دغسې اوس موږ راځو د دغه غوږ برخې وایو دا کومو برخو نه جوړ شوی دی په دې باندې اوس بحث کوو. د انسان غوږ چې کوم دی هغه عموما د درې برخو نه جوړ دی بهرنی منځنی او دننی. صحیح ده راځو اول په دغه باندې بحث کوو اوټر صحیح ده اوټر پارت باندې بحث کوو. اول برخه څه شی دی بهرنۍ برخه. وایي دا اوټر ایر یا اوټر پارت چې کوم دی دا خپله د درې برخو نه جوړه ده. یو ته ویلی شي یو ته دا پینی دا غوږ تاسو وینئ چې دا بار راوتی او ښکاري صحیح ده پینی. ګورئ دا پینی څه شی دی دا ساوند کلیکټ کوي ساوند رانیسي راجمع کوي ته اواز وکړي ماته زه څنګه اورم خو دی راجمع کړي دننه یې وروړي دننه ایډیټري کانال او دا وړي اوس په دې بحث کوو. نو دا څه شی کوي ساوند کلیکټ کوي. صحیح ده بل دغسې ماسک صحیح ده ماسک پکې بندولی شو تش مې پکې ښودلی شو که نه دغسې غوږوالۍ چې کوم دي دا بل برخه د دې دا ده هغه ایډیټري کانال دی. صحیح ده ایډیټري کینل ایډیټري اورېدونکي ته ویلی شي او کینل کانال یا لاره. ګورئ دا څه دغه پینی خو موږ دپاره دغه را جمع کړه اواز یې موږ ته راواخېسته راجمع یې کړه کلیکټ یې کړه که نه اوس به دا دننه چې وګوري دغه ایډیټري کانال دا به دننه وړي. صحیح ده دا څه شی کوي د دې ایډیټري کانال جست وظیفه دا ده چې دا څه شی وړي دننه طرف ته غږ وړي اواز وړي. بل ورپسې چې کوم دی ایر ډرم دی څه شی ایر ډرم دا ایر ډرم څه دی دې ته ټمپانیک ممبرین هم وایي او دا څه دی دا د ساوند وایبریشن ساوند چې کوم دی یا د وایبریشن دغه اواز دا څنګه کوي دا ریسیو کوي اخلي. صحیح ده بیا په دې کې چې کوم دی مختلف د ایر ډرم دی ښه دا تور شانتې ستاسو فرق ښکاري. ګورئ په دې کې بیا مختلف قسم اوازونه دي تمانچې ډز چې کوم دی هغه یو سل دېرش ډیسبله دی دغسې مختلف دغه چې کوم دي بیا زموږ ستاسو هغه لکه اوچت اواز دی که نه دغسې زموږ ستاسو چې کوم دی هغه یو سل اویا ډیسبله دی. صحیح ده بیا ګورئ د دې سره باید غټ احتیاط وشي د دې غوږ سره میوزیک او دا چې کله اوري هیډفونې خو اوري هیډفونې ږدي که نو خلک نو بیا څه شی کوي دا خلک پکې بیا وایي میوزیک چې کوم دی دا موسیقي او دا د روح غذا د هغه نه ده روح غذا نه ده هغلته چې کومي ډوپامین چې کومي هغه هارمون دی انشاءالله د دې په سې چپټر کې په دې کې به هارمونونه راځي انډوکراین سیستم په هغې کې به بحث کوو. نو دا ډوپامین چې کوم دی هغه د انسان سیکریټ شي او هغه چې کوم دی انسان ته موقتي خوشحالي ورکوي. ښه په دې باندې بیا پوره بحث کوو. بل چې کوم دی ګورئ په دې انډرایډ موبایلونو کې څه دی دې سافټویرونو کې انډرایډ سافټویر په دې کې څه یو دغه نوټیفیکیشن تعالی درکوي 10 منټو نه زیات مثال هیډفون غوږ کې کېږي هغه به ستا له نوټیفیکیشن درکړي چې دا ستا د غوږ دپاره څنګه کېدی شي زیانمن تمامېدلی شي که نه. بل چې کوم دی دا خو لکه بار ایر شو بهرنی غوږ شو. بل چې دی موږ سره دی هغه میډل ایر دی. صحیح ده څه شی میډل مطلب منځنی میډل ایر مطلب منځنی غوږ. ګورئ په دې منځني غوږ کې چې کوم دی آسیکلز شامل دي. آسیکلز اوس څه شي ته ویلی شي ګورئ آسیکلز مطلب د غوږ د هډوکي. صحیح ده اناټمي کې به بیا ویلي یا درته انشاءالله ووایو. ګورئ آسیکل چې کوم دی په غوږ کې داخل کې هډوکي دي او د انسان د بدن د ټولو نه واړه هډوکي همدغه راتلی شي. صحیح ده د ګوتو بندونه دام دي خو دام ډېر واړه دي. آسیکلز څه مطلب د غوږ هډوکي دا درې دانې دي. صحیح ده اوس په دې باندې بحث کوو. یا دې ته د دې نومونه چې کوم دي هغه دي زه درته په تخته ولیکمه مالیس بل چې کوم دی انکس او بل چې دی سټیپس مالیس انکس او سټیپس ابریویشن جوړیږي که نه لکه یو مخفف یا په لنډ ډول تاسو زده کولی شئ مس. صحیح ده مالیس انکس او سټیپس دا څه دي دا صحیح ده مالیس انکس او سټیپس دا د غوږ هډوکي دي او په دې کې بیا سمالسټ بون چې کوم دی د دې درې واړو کې تر ټولو وړوکی هډوکی هغه چې کوم دی هغه سټیپس دی. څه شی دی سټیپس دی دا چې کوم دی ټولو نه وړوکی دی خو چونکې موږ خو سامان نه یو چې موږ یې داسې رسم کوو. ښه نو ګورئ په دې کې ټولو نه وړوکی سټیپس دی او بیا دغه هډوکي چې کوم دي دا د اواز د وایبریشن دا انتقالوي لکه څه شی زه به تاسو ته مثال درکړم خیرات ته خو ګله تللي که یا مثال واده خواړه وغیره او بس داسې یو لین یې جوړ کړی او هغلته خلک په دسترخوان باندې ناست دي که نو هغې له چې کوم دی یو اورېږدي هغه لین چې جوړ کړی ته ما ته راکړه غورې ما واسطه زیدله ورکړم هغه هغه نو دغسې په نمبر سره وړل کېږي که نو دا غوري څنګه په دې لین کې روان دي. دقسې دا غږ چې کله راشي داخل ته صحیح ده اول خو دلته ده راکلیکټ کړو بیا د راوړو ایر ډرم ته نو بیا څنګه یو بل له دا غږ ورکوي مالیس یې واخلي مالیس نه بعد انکس والی بیا سټیپس واخلي. صحیح ده دلته څه شی کېږي نو د خیرات په شانتي خو هم لیدلی که نو خیرات هغې کې دا غوري څنګه په نمبر ورکړل کېږي دقسې د غوږ دا سیسټم دی په نمبر دا غوږ څه دا غږ څه اواز یا د وایبریشن چې کوم دی اخیستل کېږي او د دې هډوکو په واسطه باندې چې کوم دی سلو اواز. صحیح ده اواز چې کله سلو وي هغه تیزوي دا هډوکي څه سلو اواز راتیز کړي دومره تیز کړي مطلب انهینس یې کړي اورېدلو ته برابر کړي. ښه اوس په دې ځای کې چې کوم دی یو بل شی تاسو ته
راځي ګورئ هغه چې کوم دی یوسټیجن ټیوب دی یوسټیجن ټیوب څه شي یوسټیجن ټیوب ګورئ دا یوسټیجن ټیوب څه دی دا د میډل ایر نه د منځني غوږ نه دا راغلی دی تروټ ته څه شي ته د مرۍ ته ستوني ته وبخئ چېرته راغلی دی ستوني ته راغلی دی یوسټیجن ټیوب چېرته راغلی د میډل ایر نه تروټ ته مطلب مرۍ ته صحیح ده مرۍ ته راغلی دی ګورئ تاسو به دغه لیکدلي دا سپیشلایزیشن چې څوک کوي تخصص کوي په دې غوږ کې نو هغه معنی څه دی هغه معنی بیا په ایر کې مطلب هغوی لکه دی ورغلی هغې کې تخصص کوي په نوز کې هم پې کوي او په تراټ کې مطلب په دې دغه چې کوم دی ستونی په دې کې ورته کوي نو ګورئ دا چې کوم دی شریک دي لکه ټول یو ځای دي نو هغه چې کومي هغه څوک چې په دې غوږ کې تخصص کوي هغه بیا څنګه په دې پوزه او په دې ستوني کې په دې کې بیا کوي نو هغه ته بیا خلک وایي ای ان ټي سپیشلیسټ څه شی ای ان ټي مطلب ایر نوز تراټ ای ان ټي سپیشلیسټ د غوږ پوزي او دغه د ستوني متخصص کنه نو دا چې کوم دی دا یو لینک لري یو ربط لري منځني غوږ نه چې کوم دی دا یوسټیجن ټیوب راغلی دی چېرته د ستوني ته ښه دې باره کې بیا بحث کوو چې دا څه شی کوي دا ساوند وایبریشن چې کوم دی هغه هم کموي لکه زیات مقدار سره ساوند بم غږي یا دغه که نه یا ته چاته ویرېږي څوک در باندې به وکړي په هغې اوس بحث کوو بل چې کوم دی دا چې و دا میډل ایر یو چې کوم بهرنی غوږ شو اوټر بل میډل شو او بل چې کوم دی انر داخل طرف ته چې کوم دی راځو اوس په دې باندې بحث کوو دا انر ایر چې کوم دی صحیح ده انر ایر انر ایر دننۍ غوږ یا د غوږ د دننۍ برخه چې کومه ده ګورئ په دې کې چې کوم دی دوه قسمه جوړښتونه شامل دي یو ته ویلی شي کاکلیا څه شی ورته ویلی شي کاکلیا صحیح ده کاکلیا څه شی ورته ویلی شي یو دی کاکلیا تاسو دلته وګورئ دا تاو شوی راتاو شوی چې کوم دی صحیح ده کاکلیا دې له ویلی شي او بل دی چې کوم دی هغه دی سیمي سرکولر کینل او په سر باندې چې کوم دی دا څه شی شو کاکلیا او بل چې کوم دی سیمي سرکولر کینل دی اوس په دې کاکلیا کې څه دی دا کاکلیا صحیح ده دا ګرد تاو شوی شانته چې کوم دی دې کې انډولیمف دی انډولیمف څه شي ته ویلی شي ګورئ انډولیمف چې کوم دی هغه په خپله یوه مایع شانتې ده څه شی ده مایع ده انډولیمف ورته وایي په دې کوکلیا کې څه دی دا چې تاو شوی راتاو شوی دی په دې کې مایع ده صحیح ده او بیا په دې مایع کې چې کوم دی ویښتان څه شی دي اول په دې کوکلیا کې انډولیمف مایع ده بیا په دې انډولیمف کې څه شی دی ویښتان شانتې دي هیرز صحیح ده څه شی دي ویښته ډوله جوړښتونه دي یا ویښتان صحیح ده دا ویښتان څه شی کوي دوی چې کوم دی دا وایبریشن څه اواز دا څه دا الکتریکل میسیجز ته صحیح ده یا امپلسز چې موږ ورته ویلي هغې ته کنورټ کړي چا ته یې کنورټ کړي امپلسز صحیح ده امپلسز ته څنګه کړي کنورټ کړي برقي میسیج چې کوم ورته ویلی شي الکتریکل میسیج دا د عصبي سیستم صحیح ده نو ګورئ دې ته یې کنورټ کړي او د دې د لارې چې کوم دی دا تاسو وګورئ دا څه شی موږ ویل کوکلیا ده د دې نه چې کوم دی یو نرو راغلی دی هغه ته ویلی شي اډیټري نرو څه شی اډیټري نرو دا اډیټري نرو چې کوم دی دا دی ښه دا ټول چې تاسو ته ښکاري دا بیا راغلی دی برین ته چېرته دماغو ته نو ګورئ دا ټول پروسس تاسو وګورئ غوږ دلته راشي دی کلیکټ کړي بیا د اډیټري کانال ورکړي ایرډرم ته ټیمپانیک ممبرین ته بیا څه شی وشي مالیه سټینکس سټیپس منځني غوږ ته راشي یو بل ته ورکوي ما تاسو ته ویل د خیرات په شان هغې کې چې کله دا غوري ورکول کېږي بیا راشي کوکلیا ته کوکلیا کې انډولیمف مایع ده په هغې کې څه شی دي الکتریکل هیرز دي څه شی دي ویښته ډوله جوړښتونه دي بیا هغه څنګه شي د ویښته ډوله جوړښتونه چې کله په دې کې دي هغه بیا دا وایبریشن دا اواز کوم دی دا امپلس ته کنورټ کوي امپلس پېژنئ امپلس څه شي ته ویلی شي الکتریکل میسیج دی څه شی دی یو برقي میسیج ته کنورټ کړي او هغه چېرته بیا دا دغه چې کوم دی کوکلیا دا اډیټري نرو لري څه شی لري اډیټري نرو اډیټري ویلی شي اورېدونکي ته څه شي ته دا به زه ولیکمه اډیټري نرو موږ ویلي رشته اډیټري مطلب اورېدونکي دا د دې مغز نه راغلی ده یو نرو دی یو عصب دی یو رشته ده او چاته راغلی ده د کوکلیا ته مطلب منځني نه په بخښنې سره داخلي برخې ته د غوږ صحیح ده نو دا څه شی کوي دا په دې کې څه شی دي هیرز دي ویښتان دي امپلسز ته کنورټ کوي او چېرته یې لیږي مغز ته اوس که ته چېرته یو اواز واوري صحیح ده اواز واوري او تا ته دا اواز راشي چې بس دروازه درته ډبوي ولکه هغه زما قرض راوباسه تا دا ذهن څه دا خو لکه په دې پروسس باندې دا لاړ شي صحیح ده امپلسز ته کنورټ شي او ذهن ته لاړ شي دماغو ته راشي کنه دماغو ته راشي بیا په دماغ انالایز وکړي څه شی وکړي تحلیل پرې وکړي انالایز پرې وکړي هغه پرې انالایز وکړي ولکه دا خو ګوره دا قرضدار یې راغلی دی او دروازې مخې نیولې وه ځین دې څه وکړم ما څه اوس پیسې نشته خو ته مثال بس دا تا واورېده او دې باندې تا انالایز وکړه یا مثال هغې باندې تا سپی ورخوشي کړه چې کله تا پرې سپی ورخوشي کړه که نه نو هغلته څه شی وشي هغه چې کله د دې سپي اواز واوري راشي دا پینه چې موږ وویل دا هغه کلیک کړي ایر اډیټري نرو اډیټري کینل ته ورکړي ټیمپانیک ممبرین مالیه سټینکس سټیپس او کوکلیا ته او دلته په دې کې انډولیمف کې هیرز ویښتانو هغې چې کوم امپلس ته بدل کړه دا وایبریشن د ساوند هغه اډیټري نرو په واسطه باندې ذهن ته راغی دماغو ته راغی ورته قرضدار یې دا سوچ وکړي چې دا خو هلکه د سپي اواز دی څه شی د سپي خدای شته دی راپسې راخوشې کوه بس دی هم لاړ شي بنډه
نو ګورئ دې په دغه چې کوم دی دا هول پروسس چې دا غږ څنګه اورېدل کېږي او دغسې صحیح ده دا دغه پروسس په واسطه باندې بل موږ ویلې دا یو برخه موږ پاتې شوه سیمي سرکولر کینل دا په دې شکل نه وي تاسو لکه څونه وګورئ که نه اناټمي دغه مربوط سرچ وکړئ داسې نه دی خو ما ستاسو د پوهې لپاره داسې رسم اوس دا سیمي سرکولر کینل بله برخه څه شوه یو خو چې کوم شو کوکلیا شوه د منځني غوږ بله چې کوم ده هغه دی څه شی سیمي سرکولر کینل ګورئ دا سیمي سرکولر کینل څه دی په دې کې فلویډ دی څه شی دی مایع ده په دې کې څه شی ده په دې کې فلویډ ده مطلب په دې کې مایع ده صحیح ده اوس چې په دې کې مایع ده دې کې ګورئ داسې پارټیکلز دي داسې ذرات شانتي دي څه شی دي ذرات شانتي او دا چې کوم دی دا اوټولیټس ورته وایي صحیح ده اوټولیټس صحیح ده دې ته څه وایي اوټولیټس دا پارټیکلز چې موږ ویلي دا موږ ویلي سیمي سرکولر کینل دی که نه په هغې کې فلویډ مایع وه او دا فلویډ څه دی په دې کې بیا پارټیکلز ذرات او هغه ذراتو ته اوټولیټس وایي څه شی ورته وایي اوټولیټس ګورئ دا اوټولیټس دي فرض کړئ زه تاسو ته دا شکل رسموم دا دی دغه سیمي سرکولر کینل څه شی سیمي سرکولر کینل اوس په دې کې چې کوم دی موږ ویلي که نه په دې کې څه شی دی فلویډ دی بیا موږ په دې کې دغه کې ویلي وو که نه دې څه ورته وایي په دې کوکلیا کې په دې کوکلیا کې موږ ویلي چې په دې کې څه شی دي ویښتان شانتي دي دا ګورئ تاسو وګورئ دا ذرات دي مطلب پارټیکلز ګورئ دا موږ ویلي ویښتان دي یو څو دانې به دررسم دا څه شو ویښتان شو په دې کې څه شی وه مایع وه څه شی وه مایع شانتي پرته وه ګورئ دا ټوله څه شی ده مایع ده صحیح ده دا څه شی شوله مایع شوله په دې کې مایع شوله اوس په دې کې څه په دې کې څه شو ذرات وو پارټیکلز وو هغې ته موږ اوټولیټس ویلی شو دا دي ګورئ دا ذرات دي پارټیکلز دي دا اوس پارټیکلز دي اوس دې څه چل وشي ګورئ چې ته کله دا سر داسې کړې نو دلته د مایع سره څه دا مایع ده که او دلته دا ذرات پکې دا ذرات څنګه شي راشي د دې ویښتانو ډوله رګونه چې ویښته ډوله شکل چې کوم موږ ویلي ویښتان هغې سره ولګېږي چې هغې سره ولګېږي دا اوټولیټس دا پارټیکلز بس بیا ذهن ته ګورئ د هیر یا د ویښتانو سره چې کوم دغه ولګېږي هغه موږ مخکې ویلي امپلس ته یې بدلوي یو برقي میسج ته یې بدل کړي او هغه څه شی وشي د اډیټري نرو په واسطه باندې مغزو ته راشي چې هغلته کله راشي نو بس مغزه پرې دغه وکړي چې خدای شته دی دا سر دې دغه شوی دی کوږ شوی دی ولکه سم شه نېغ کښېنه که نه مېلمانه ناست دي سم نېغ کښېنه یا مثال ته خوب درځي که نه کلاس کې داسې کېږي داسې کېږي سر درنه زنګېږي نو دا اوټولیټس څه دي دا پارټیکلز دا چې کله د ویښتانو سره ولګېږي بیا امپلس لاړ شي یو برقي میسج لاړ شي مغزو ته لکه ما له خوب راځي که نو څنګه چل دی بېګا لکه چې نه وي ویده شوی بس استاد داسې کړي ټک شه مړه هر ټیم ودی بس ته دا سر داسې کړي نو بیا چې کومي تا له هغه ټیم کې دا حس کېږي چې زه څنګه یم لکه مثال ما ته څه شوی دی خوب راغلی دی یا زما دا تعادل خراب شوی ګوره دا سر رانه روان دی که ته صحیح ده یا مثال تاسو یو اواز واورئ سړک په منځ باندې روان او ګاډي درته هارن ووایي هارن درته ووایي که نه چې کله باندې هارن ووایي بس تاسو چې کله دا غوږ پېنی چې کوم ده دا غږ راټول کړي اډیټري کینل ته ورکړي ایرډرم ته سټاپ مالیس انکس سټیپس دې ته ورکړي بیا دلته راشي دلته بیا انډولیف مایع وه هغلته ویښتانو سره چې کله د وایبریشن ولګېږي بس دی چاته بدل کړي امپلس ته الکتریکل میسج ته برقي میسج ته بدل کړي هغې ورکړي اډیټري نرو ته صحیح ده دی چېرته راوړي دماغو ته دماغ پې انالایز وکړي ولکه موټر دی اوس به دې ووایي سیډ له شه نو ته څنګه شي داسې سیډ له شي نو ګورئ دا د انسان دا غوږ چې کوم دی دا یو سینسري ارګن دی تا ته یې دا حس درکړه چې ګوره موټر صحیح اواز خو تا واورېد د غوږ په واسطه نور انالایز څوک کوي هغه دماغ کوي ښه دا چې کوم دا لکه زمونږ غوږ باره کې خبره وه دا د دې برخې وي بل دا یوسټیشن ټیوب ما درته ویلي که نه چې دا څه شی دی د دې منځني غوږ نه راغلی دی تروټ ته مطلب دغه ستوني ته راغلی دی او دا څه شی کوي بیلنس د ایر پریشر د دې غوږ کې چې کوم پریشر دی که نه غوږ داخل کې چې کوم پریشر دی هوا ده که نه هغه څنګه کوي هغه تعادل ساتي د هغې تعادل ساتي هغه بیلنس کوي صحیح ده څه شی دا یوسټیشن ټیوب دغسې تاسو به لیدلي که نه دوی په خپله دا وایبریشن هم کموي ښه کله چې بم اواز وشي یا تیز د تمانچې اواز وشي یا جاز روان که نه دلته چې کومي د دې دغه نه چې کوم دی د تاسو څنګه کوئ دا ساه وم دروئ دغسې بیا د دې مرۍ د لارې چې کومي یوسټیشن ټیوب ته هغلته هوا ورشي چې کله هوا ورشي صحیح ده هوا راشي خولې ته که نه مثال بیا دلته یوسټیشن ټیوب د لارې چې کوم دی غوږ ته لاړه شي او هغلته چې کومي هغه د دې د هوا چې داخل نه د ستوني لارې نه یوسټیشن ټیوب نه تللې دا هوا او هغلته د غوږ وایبریشن دا سره ولګېږي او بیا هغلته څه شی وکړي لکه هغه تعادل ساتي بیلنس کوي نه پرېږدي چې په زیات مقدار سره اواز غوږ ته داخل شي یا ټیمپانیک ممبرین چې کوم دی هغې ته څه شی وکړي ضربه ورسوي یا زموږ او ستاسو غوږ زیانمن کړي صحیح ده ښه دا چې کوم دا زموږ د دې باره کې خبره وه بل دا اوازونه چې کوم دي اوازونه موږ تاسو چې کوم دی هغه اواز اورو چې دې رینج کې شامل وي رینج خو پېژنئ مطلب ګورئ
شل هرتز صحیح ده شل هرتز چې د دې نه کم نه صحیح ده د دې نه مطلب اوچتي شل هرتز نه چې आवाज اوچتي هغه او د 2000 هرتز صحیح ده 2000 هرتز دا بیا تاسو فزیک کې وایي چې دا غي نه کته د دې په منځ کې چې کوم دی دا आवाज مونږ اورو ګوري که دا आवाज دومره سلو چې د شل هرتز نه کم هغه بیا موږ تاسو نشو ویلای و میږي आवाज څه شي د میږي आवाज میږي خبرې کوي واستاله پته ده او کوي موږ تاسو چې کوم دی هغه په غوږونو نه اورو صحیح ده موږ نه اورو الله تعالی اوري الله تعالی چې کوم دی میږي ځړنه خبر دی او دا هغه आवाज هم اوري ان الله على كل شيء قدير الله په هر څه قادر دی اوري بل چې کوم دی د 2000 هرتز نه صحیح ده 2000 هرتز نه هغه نه چې کله دا आवाज اوچتي څنګه आवाज اوچتي نو دا چې کوم دی دا بیا نن اړي بل مطلب دا موږ تاسو نشو اورېدل صحیح ده دې ته ویل شي الټرا ساوند څه شي الټرا ساوند او د شل هرتز نه چې کومي هغه کمی هغه ته انفرا ساوند ویل شي ها اوس دا د اوریدو میکانیزم باندې خو موږ مخکې بحث مو وکړو چې دغه سي پینې په واسطه باندې څه شي واصل شي आवाज اډفیکینل د ورک شي ټمپانیک ممبرین ته ماجس انکس ټیپس دغه سیمار ته مخکې خیرات مثال درکړ اورې زتان عوالم ما څه شي زیبل ورکم هغه بل ورکی هغه بل اخر هغه سرخان ته ورسي نو دا आवाज په نمبر باندې دلته څنګه کوي یو بل ورکی یو بیا دا میډل ایر کې چې کوم دی صحیح ده په دې میډل ایر کې په دې منځني غوږ کې صحیح ده بیا دلته چې کوم دی دا ساوند څنګه کیږي انهانس کیږي د اډوکو په واسطه باندې کوم دی دا ساوند انهانس کیږي سلو आवाज تیزي دغه سي आवाज وایبریشن دا څنګه کیږي انتقالي بیا چې کوم دی بیا راشي کوکلیا ته په دې کې انډولم ته مطلب هغه مایع ده هغه کې ویښتان دي ویښتانو سره کله دا وایبریشن ولګي الکتریکل امپلس الکتریکل میسج یا امپلس چې کوم ته ویل شي هغه ته تبدیل کی او د اډر نر په واسطه باندې مغلوط راشي هغه بیا موږ تاسو انالایز کوو چې دا د چا आवाज دی د څه شي आवाज دی څنګه आवाज دی تیز دی سلو دی په دې باندې بیا څنګه وشي موږ تاسو ذهن ته ورسي بل چې کوم دی د غوږ د بېنظمۍ چې کوم دی صحیح د غوږ بېنظمۍ عموما کوم وخت کې رامنځته کیږي ولې تاسو کوم دی په غوږ کې دا ډراپونه اول سره اچوئ صحیح د ډاکټر هدایت نه بغیر دا ډراپ ما اچوم اگر کار څومره خیرني کار څومره مثال خوږیږي دغه خامخا سپیشلیست ورځي انټي مطلب د غوږ د څنګه چې کوم ډاکټر کنه واړواله هغه ته ورشي دغه سی بل چې کوم دی ډکی مکی دا پکې باید ونه ورشي صحیح ده شاید تاسو دغه ټمپانیک ممبرین کوم دی دا څنګه کوي تخریب کوي مطلب یې خراب کوي صحیح ده دې ته ډیمیج ورسیږي تاوان ورته ورسیږي دغه سی درانده आवाजونه درانده आवाजونه د دې نه باید زیات غوښي مطلب تمانچه او دغه وغیرہ आवाजونه چې کوم دي ولې د جازه تاسو خیال کړئ ایرپورټ نږدې چې د چا کوري هغه سره خوب نه سره ژوند نه صحیح هغه څنګه ډیر په آزاد دي نه دغه سي ما خو تمخ ویل کنه اورګاډي شو هغه سلونه اصل ډیسبل دی جاز आवाज کوم دی یو سل لسونه تر یو سل شل ډیسبل پورې دی او چته आवाजونه دي دا تمانچې یو سل ډیر ډیسبل دی زموږ اساس आवाज کوم دی هغه دی او یا ډیسبل دی د خلکو دا کوم دی غم لک فرق کوي غنري کم کني کنه بل چې کوم دی هغه اوټایټس کنه د غوږ التهاب ګورئ تاسو ته وګورئ صحیح ده اوټایټس ګورئ دا اوټ ویل شي وخت او ITIS کوم دی هغه ویل شي انفلیمیشن ته مطلب التهاب ته اوټ مطلب غوږ ITIS انفلیمیشن د غوږ التهاب د غوږ میکروبي کېدل هغه د کوم دی هغه میکروبي شوی دغه څه د کیو حل ټول خبره تمام وکړل دي عظیم نعمت په غټ قدر وکړي او غټ شکریا ادا کړئ د الله تعالی سي چې موږ ته داسې یو نعمت راکړل بل سنسري ارګن چې کوم دی هغه د انسان د ژبه ده دې په واسطه باندې ګورم موږ تاسو ذایقه معلومو څه خوند معلومو کنه خوند په معلومو په دې کې چې کوم دی کمال څه شي دی چې دې باندې خوند معلومي په دې کې یو شی دی هغه ته ویل شي ټیسټ بډز څه شي ټیسټ بډز صحیح ده د ذایقې لپاره بډز دي صحیح ده په دې کې بډز دي او دا هر یو بډ چې کومي صحیح ده دا د دې 500 نه تر 100 پورې نیورونونه لري شاید زیات هم لري هغه نیورونونه چې کومي هغه سنسري نیورونونه بیا چې دا سنسري نیورونونه چې دا حس واخلي صحیح ده څه شي واخلي حس واخلي ګورې زموږ اساس خو خوند چې کوم دی هغه د ژبې دا چوکا دای محسوسي بل چې دا تری خوند دا ورستۍ برخه دای محسوسي او تریو او مالګینواله چې کوم دی دا د څنګهونه د ژبې دا څنګهونه چې دای محسوسي خو ګورې اوس په دې ټوله ژبه باندې څه شي دي ټیسټ بډز موږ ویل نیورونونو نه جوړ شوی نیورون هم ویلو کنه چې د نروس سیستم سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی مطلب حجره ده نو هغه ته نیورونونه وایي کوم نیورونونه سنسري نیورونونه چې راوړي سی ان اس ته مطلب سی ان اس کې موږ څه څه ویلو برین او سپینل کارت مازغه او دغه حرامي مغز کوم وکنه دی باندې موږ بحث کړو هغه ته راوړي هغه ته انالایز وشي تحلیل وشي الکه دا خو غواز خو خوند کنه یا مثال تریو خوند تاریخ له هغه باندې څه وشي تحلیل وشي ذهن کې ډېر ته جواب راشي الکه لریکا ځان تباکه تاریخ مرچکی راوړو بل جبم او بس ساګانې مباسي کنه جبه دیم بار رئیس یو وبپس یو جګ وبپس وي نو دلته څه شي سنسري نیورونونه دي په دې ټیسټ بډز کې دا غي په استعمال څنګه کې خوند معلومیږي دغه سي بل سنسري ارګن کوم دی هغه پوزه ده انسان د پوزه کوم ده هغه بوی تشخیصي صحیح ده بوی چرته چا خیرات کړی کنه او ته سره رواني
صحیح ده ته روانې او بس پته درته نه لګي ملګري لم پکې میسج وکړي چې ولا که تاسو طرف باندې ډېر شنه شنه لوګي خېږي دا څه حساب دی هغه بس چې هغه اخوا ته لاړ شي چکر ووهي او بس دا بوی کش کړي که نه سږمې کش کړي چې هغه خو کله کش کړي نو په دې کې څه شی دي په دې کې دلته کیمیکل ریسپټرز دي دلته څه شی دي ریسپټرز دي او هغه ریسپټرز څه دي په هغې کې هم سنسري نیورونونه دي هغه حس واخلي صحیح ده حس واخلي بوی واخلي که نه هغه واخلي مغزو ته یې وسي هغه ورته وایي چې د سی ان اس ته راوړي صحیح هغه ته چې کله راوړي هغه ورته وایي چې خدای شته دی داسې د خوښې بوی دی که نه داسې دغه هم ورسره وریژم ده دا ټیک چېرته خیرات دی که نه هغه ورته څه شی وکړي بېرته موټر نیورون په واسطه جواب راوړي او دا شی دا مثال خیرات دی دا شی نو څه شی وشي دلته د دې په واسطه باندې د ریسپټرز یا د آخذو په واسطه باندې څه شی وشي دا بوی تشخیص یو سنس دی که نه یو حس دی که نه صحیح ده بوی څه شی دی حس دی که نه ښه دغسې خیال هم کړی که نه چې کله تاسو زکام یې نو بیا تاسو له دا خواړه چې کومي هغه څه شی خوند یې تاسو ته نه معلومیږي هغې دا بوی تاسو نشئ حس کولی خو دا ډېر ښایسته بوی کوي که نو دا دېګ یې پخ کړی دی یاره زما خو زکام دی که نه ما ته پته نه لګي نو هغلته چې کومي دا ریسپټرز چې کومي هغه د دې په واسطه باندې کور شوي پوښ شوي او هغلته چې دی لکه دا د بوی حس چې کوم دی هغه په دې سنسري ریسپټرز باندې نه لګېږي او حس تاسو کار نه کوي ښه دا چې کوم زموږ او ستاسو د نروس سیستم د عصبي سیستم مربوط سنسري ارګنز په سنسري ارګنز مطلب حسي غړو کې موږ پوسټکې ویلې وو سترګه هم پکې ویلې وه هغسې اوس هم پکې ایر ویلې د انسان دا غوږ هم پکې ویلې هغسې پوز هم ویله او ژبه هم پکې ویله دا د انسان څه شی حسي غړي ښه بل لیکچر کې به انشاءالله تاسو تیاری ونیسئ کتاب هم درسره وګورئ انډوکراین سیستم به وایو صحیح ده نو په الله تعالی هم سپارم